السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د عربي زده کړې آنلاین مرکز څخه راغلاست. د عربي زده کړې مهالویش تقسیم اوقات البته موږ به ان شاء الله اختر نه وروسته په ترتیب سره خپل درسونه مخې ته بیایو. نو السبت د هفتې په ورځ به ان شاء الله موږ به کتاب وایو. کتاب تاسو ته واتس اپ کې درلیږل کیږي او درلیږل شوی هم ده. یکشنبه الاحد یکشنبه په ورځ به خبرې اترې کوو. خبرې اترې زه تاسو ته وروسته دې معلومات درکوم چې دا څنګه. الاثنين په ورځ به جملې زه پوسټ کوم ان شاء الله. ثلاثاء په ورځ بیا کتاب. الاربعاء چهارشنبه په ورځ به بیا خبرې اترې وي او الخمیس په ورځ به بیا جملې وي. هماغسې تصویر جملې به وي او پښتو معنا سره به وي. او بل خبرې اترې پروګرام به داسې شي چې تاسو به هر درس چې لومړی نه ویل شوی ده، مثلا لومړی درس دویم درس یوټیوب ته به ځئ، پلی لیست باندې به کلیک کوئ. دې تاسو ته ښیم پلی لیست کې به درسونو ته ځئ، هلته به اول درس راړوئ. نو اول درس به هغه به تاسو ګورئ، هغه درس به وایئ. نو هغې نه به تاسو خپله موبایل به ځان ته نیسئ، یو ویډیو به کوئ. دلته ګورئ ته پلی لیست کې عربیک لیسنس کې دلته لومړی درس ته لاړ شئ. نو همغسې دا درس او لومړی درس به یاد کړئ او دې نه به نیمه دقیقه کې دا مثلا د پلار ته چې وایي عربي کې مور ته چې وایي دې درس کې چې کوم دي نو هغه به تاسو باید موږ ته ویډیو کې ریکارډ کړئ. نو چې درس کې کوم درس هم ویل شوی وي نو هغې نه به تاسو نیمه دقیقه ویډیو ډکوئ خپل موبایل کې او موږ ته به یې واتس اپ کې رالیږئ. ای واتس اپ شمیره ما ګروپ کې پوسټ کړې ده. هیله کوم صرف ویډیو به رالیږئ، شخصي میسیج به نه کوئ ځکه زه نشم رسیده کوئ. نو تاسو نه هیله کوم چې نیمه دقیقه ویډیو ریکارډ کړئ او راولیږئ. پوه شوئ. کوم کتاب کې اوس موږ خو 14 درس ته رسېدلي یو. نو خبرې اترې پروګرام به د لومړی درس نه شروع کوو. نو دې هفتې ته به ان شاء الله اختر په لومړۍ ورځ که ونه شو دویمه ورځ باندې به ان شاء الله موږ خبرې یکشنبې په ورځ البته یا دوشنبې په ورځ موږ به جملې ان شاء الله نشرو. او تاسو نه هیله کومه چې لومړی درس هغه تاسو تکرار کړئ او هغې نه نیمه دقیقه ویډیو موبایل کې خپل ځان څوک چې غواړي ځان راولي هغه بیا زه فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل کې نشروم. که څوک نه غواړي مشکل نشته، ریکارډ کوي دي نه بس همغه درس دې ځان سره وایي. نو خبرې اترې پروګرام دا شو چې تاسو باید خپل موبایل کې یو ویډیو خپل ریکارډ کړئ او همغه درس لومړی درس کې مثلا پلار ته چې وایي مور ته چې وایي دویم درس کې چې ویل شوي دي هغه تاسو تشریح کړئ نیمه دقیقې نه چې زیاتې بیا نه کېږي. نو تاسو نه هیله کوم چې دا مخکې بوځئ او تاسو نه هیله کومه چې ما سره مرسته وکړئ دې کې تر څو تاسو چې غواړئ عربي زده کړئ او عربي سره دومره شوق وي بیا ما ته هم شوق پیدا کېږي چې زه درسونه دوامداره ورکړم. نو انشاءالله دې نه وروسته به دوامداره وي او ستاسو د مرستې په هیله. سلام علیکم.